او ابراهیم وویل د هجرت لاره به ونیسم، زه د خپل پروردګار لوري ته ځم، هغه به ماته لارښوونه وکړي. کله چې د هجرت ځای ته ورسېده په زارۍ سره یې وویل ای پروردګاره ماته داسې زوی راکړه چې له صالحانو څخه وي. د دې دعا په ځواب کې موږ هغه ته د یو حلیم زغمونکي هلک زیری ورکړ. هغه هلک چې کله له هغه سره د منډو تړلو کولو سن ته ورسېده نو یوه ورځ ابراهیم هغه ته وویل زویه زه په خوب کې وینم چې زه تا ذبحه کوم، اوس ته ووایه چې ستا نظر څه دی؟ هغه وویل پلار جانه څه چې تا ته حکم کیږي هغه وکړه، ته به انشاء الله ما له صابرانو څخه ومومې. په پای کې چې کله دغه دواړو د دغه حکم په مقابل کې د مننې سر ښکته کړ او ابراهیم خپل زوی پړ مخې څملاوه او مونږ غږ وکړ چې ای ابراهیمه تا خوب رښتیا کړ، مونږ نیکي کوونکي ته همدغسې غوره مکافات ورکوو. په باوري ډول دا یوه څرګنده ازموینه وه او مونږ یوه لویه قرباني په فدیه کې ورکړه، هغه هلک مو خوشې کړ او د تل لپاره مو د هغه ثنا ستاینه په وروستیو نسلونو کې پرېښودله چې سلام دی پر ابراهیم. مونږ نیکي کوونکو ته همدغسې غوره بدله ورکوو. په باوري ډول هغه زموږ له مؤمنو بندګانو څخه و او مونږ هغه ته د اسحاق زیری ورکړ یو پیغمبر له صالحانو څخه او هغه او اسحاق ته مو برکت ورکړ. اوس د دغه دواړو له نبیرې نه څوک نیکوکار دي او څوک پر خپل ځان څرګند ظلم کوونکي دي.